د دخمه په نوم په یاد نندارتون کې د 1450 کال نه نیولې بیا تر 1495 کال پورې د جګړو، انتحاري حملو، چاودنو او د بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو خاطرې نندارې ته وړاندې شوې وې. د دغه نندارتون جوړونکي او په افغانستان کې د بشر د حقونو د بنسټ او دیموکراسۍ رئیس هادی معرفت د یاد نندارتون د هدف په اړه وویل. در درون دخمه ما 5 تا فعالیت مختلف داریم که فعالیت اول صندوق خاطرات هست. صندوق خاطرات حاوی اشیا و اجناسی که از یک قربانی باقی مانده ما در سالهای مختلف رو جمع آوری کرده و قرار هست که امروز شما رو ببینیم. بعدش ما یک نمایشنامه مستند تئاتری داریم که داستان 10 تا از قربانیان جنگ را از در دوران‌های مختلف جنگ ارسطش بازگو میکنه برای شما. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس د انتقاد ګوته د ارګ په لور دا له دې امله چې دا وایي له ولسمشر نه یو شمېر جنګي جنایتکاران او د بشري حقونو ناقضین راتاودي. سیما سمر د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ولسمشر په دې پوهیږي چې جنګي جنایتکاران څوک دي، خو د دولت د کمزورۍ له امله له دغو جنایت کوونکو څخه تر اوسه څوک نه دي محاکمه شوي. ما فکر میکنم که خودت هم میفهمی، ما میفهمم، حکومت هم میفهمه. فکر میکنین رئیس جمهور نمیشناسه افرادی که در اطرافش است و مسئولیت نداره در این راستا؟ مسئولیت داره. یعنی هدفتون بیشتر شما تلاش میکنین که ما بگویم که کیها است. همگی مردم افغانستان میشناسه. و مو غوښتل په دې هکله د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو نه ډډه وکړه. په دغه نندارتون کې د جګړو د قربانیانو د خاطرو یا یادونو شاوخوا 60 صندوقونه نندارې ته ایښودل شوي دي. بله برخه بیا د هغو کسانو انځورونه دي چې د افغانستان په څو کلنو جګړو کې معلول شوي دي. د قربانیانو یو شمېر کورنۍ چې دغه نندارتون ته راغلي پخواني دردونه او غمونه یې یو ځل بیا تازه کیږي. هغه مور چې خپل 13 کلن زوی په انتحاري حمله کې له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته وویل هوای شو درد سر داد، هوای سر خشک درس خوان، خود اول نمره کرد، امیدهای زیاد داشت، هزار ارمانها داشت، ارمانی دامادیر داشت، ارمانی رفیقای خود داشت که چوکیار از خود کنم در افغانستان کارهای خوب رو پیش ببرم، خدمت کنم در دولت خو. د 15 کلن فیصل پلار هم چې زوی په جګړه کې وژل شوی او دغه نندارتون ته راغلی و له حکومت نه یې د عدالت غوښتنه وکړه. ما امنیت میخواهیم، صلح سراسری میخواهیم. اینمی صدای پدر فیصل شهید و مامای احمدالله شهید و برادر چکلای شهید است که به گوش جهانیان میرسانیم. د نندارتون په پای کې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو له امله له بشري حقونو څخه د سرغړونو یو مستند فلم او تیاتر هم نندارې ته وړاندې شو. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.